پیش باندې تاسو سټډي وکړه یو بهترین پوینټ د جاپان په لیا اوس ما صفا ودا ما قدر زم د علماء فارموله چې ښه خبره ده هر شخص خپل کوي جاپان ولا ساينس او ټیکنالوژي کې مخکې تللی دی دنیا مخکې خلک دی د تمام دنیا سړکونو دا ډول چې ګرځي دا د جاپانیانو مهنت دی هو خپل کلچر نه پریږدي دا هغوی اوس هم فیملي بروکن هومز نشته دی د یورپ هومز بروکن دي پلار یو ځای ته تللی دی مور یې بل ځای ته تللی ده هوموسیکچوالټي ده لیسبینیزم دی لایف هغسې نه دی هوم بروکن هومز هغې ته وایي old people house دی daycare centers دی جاپان والا چلو کو جاپان والا فیملی سسٹم انٹیکٹ دی د مور او پلار چې کوم ادب دی د بچو چې کوم ادب دی بهترین په تمام دنیا کې چې اخلاق کم اخلاقی کی بلکې بعض ماهرین وایي چې اخلاق ټولګي کې دا جاپان دی د آداب او اخلاق په لحاظ سره نمبر 1 د لحاظه پته کې یو سبق دی مونږ ته چې مونږ په ساينس او ټیکنالوژي په مخ کې زو د دې مطلب دا نه دی چې موږ خپل مذهبي خپل روایتي خپل مشرقي خپل مذهبي روایات هم سپرېږدو دا د هغې مطلب نه دی ته په دې ساده او په دې مشرقي لایف په طرز حیات سره او طرز زندګۍ سره هم ته په ساینس او ټیکنالوژي کې ترقي شي کولی نو لهذا دا کم کالج ته د KMC په لار شو دوی ته موږ ویلکم و هر قسم کوآپریشن د دوی سره هغې ته موږ تیار یو دلته زمونږه یعنې په پوسټ ګریجویټ کالج صورتحال تاسو ته معلوم دی چې 2.5 زره هلکان پکې سبق وایي سټاف چې دی هغه 30 او 34 سي او بیا د سکول کالج او د سکول فرق هم وي په سکول کې خو سبجیکټ سپیشلیست په اصول باندې